دا د مرکز کرنې او ارګون ترمنځ د غځېدلې لوی لارې په اوږدو کې د پړاو د سیمې هغه لوی پل دی چې څه موده وړاندې د ماین د چاودنې له امله تخریب شوی و او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو چې تېره ورځ یې د اسلامي امارت د مسؤلینو له لوري د بیا رغولو چارې پیل شوې. موږ موقتا کوشش کوو چې دا پل په لنډ وخت کې د خلکو د مشکلاتو د حل لپاره ورته برابر کړو، ورته مهیا یې کړو. له ټولو تجاران غوښتنه لرو هیلهمند یو ورته چې هغه راسي د پکتیکا ولس ته خدمت وکړي، همکاري ورسره وکړي او کوم پلچکونه یا پلونه وران سوي دي په هغو کې له ولایت سره د امارت اسلامي افغانستان له ادارې سره کومک. په ورته مهال د دغې لارې یو شمېر موټر چلونکي وایي د یاد پل په نړېدو سره له ګڼو ستونزو سره مخ وو او په رغېدو سره به یې دغه ستونزې هوارې شي. دا له ډېرې غټې ستونزې سره مخامخ ول. موټر به نه سوی خطا شی به کمال ټوله شپېته ضربې تاوان کې ورغلی. دلته به اوبه راکړلې موټر چې پل کې وخوست، بیا به یې غټ موټر وکتل به یې بل راکش کوه. ډېر غټ تکلیف. والا د پل سره ډېر سخت فضاب یو، خو موټر بیخي 200 کیلو هم نشو ورجګوی. اوس الحمدلله هغه د امارات والا اخته دي پلان یې راته جوړوي. په پکتیکا کې د اسلامي امارت ولایتي مسؤلین وایي هڅه کوي چې په لنډ وخت کې ټول هغه نړېدلي پلونه او پلچکونه ورغوي چې په تېرو کلونو کې د جګړو له امله تخریب شوي وو.